عزتمنو نن درته په دې ویډیو کې د جنازې د موز مکمله طریقه ښیم. زموږ اکثر وروڼه جنازې ته چې راشي او چې جنازه کې وګوري ترنه یو تکبیر یا دوه تکبیره شوي وي نو بیا هغه یو سیټ ته ودرېږي چې بس ما نه جنازې مونځ لاړل. نه عزتمندو جنازې مونځ نه دی تللی. ښه راځئ عزتمندو جنازې مونځ مکمله طریقه زده کړو په اسانو الفاظو. عزتمندو کله چې جنازه ودرېږي امام صاحب او صفونه برابر شول نو امام صاحب اواز کې چې نیت کوي نو هغه اوږد نیت ویلو ته ضرورت نشته. ښه بس زړه کې دغه نیت وکړئ چې زه جنازې ته راغلی یم د فلانکي یا فلانکي او دغه زما نیت دی. بس زړه کې نیت وکړو دا ستا نیت دی. ښه هغه اوږد نیت ویلو ته ضرورت نشته. که ځکه ته نیت شروع کړې نو دې کې به تا نه تکبیر تللی وي. نو چې کله نیت وشلو او امام الله اکبر وکړي نو ورپسې چې څومره کسان ولاړي هغوی به هم الله اکبر وکړي او ړومبي تکبیر نه پس به ثنا وایي. ښه که مونځ وکړي چې مونږ کومه ثنا وایو هغه ثنا وایي هم صحیح ده او که دغه شانتې ثنا وایي هم صحیح ده. ښه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك که دغه ثنا وایي هم صحیح ده. ښه ورپسې دی به خاموشه شي. کله چې امام دویم تکبیر ووایي نو دی به هم دویم تکبیر ووایي. دویم تکبیر نه پس به درود شریف وایي. ښه چې کوم درود شریف دله ورځي هغه به ووایي. چې کوم په موږ کې مونږ کوم درود شریف وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد که دغه موږ والا درود شریف وایي هم صحیح ده او که بل درود شریف وایي هم صحیح ده. چې کله درود شریف ووایي نو بیا به دی خاموشه شي. کله چې امام دریم تکبیر ووایي نو دی به هم دریم تکبیر ووایي. دریم تکبیر نه پس به دعا وایي د مړي والا. نو مړی به ګوري که چېرته هغه بالغ وي زنانه وي او که سړی وي خو چې بالغ وي نو بیا به دغه دعا وایي. ښه په دې سکرین باندې تاسو وینئ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دغه دعا تاسو وویله او کچری دغه میت معصوم وي یعنی نابالغ وي که الک وي نو دغه دعا به وایي. ښه دغه سکرین باندې تاسو د ښکاري اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. دا د نابالغ معصوم دپاره وه. اوس که چېرې دغه میت معصومه جنۍ وي یعنې نابالغه جنۍ ده نو د هغې دپاره به دغه دعا وایي. ښه اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. دغه دعا به د نابالغې معصومې دپاره وایي. نو دغه شانتې چې دغه دعا ووایي بیا به خاموشه شي. ښه چې خاموشه شي او چې کله امام صاحب بیا څلورم تکبیر ووایي نو څلورم تکبیر به بیا دی هم ووایي او چې امام صاحب سلام واړی نو دی به هم سلام اړوي. اوس که چېرې چانه یو تکبیر شوی وي یا دوه تکبیره شوی وي او هغه راشي وګوري جنازه کې چې ما نه یو تکبیر وشو یا دوه تکبیره وشو هغه به جنازه کې ودرېږي او دغه امام صاحب سره به تکبیرات او دعاګانې وایي. اخره کې به دې سلام نه اړوي. ښه چې امام صاحب سلام اړوي دی به سلام نه اړوي. دی به څه کوي دی به خاموشه ودرېږي. چې کله امام صاحب دواړو طرفونو ته سلام واړلو نو دی بیا څه کوي که دنه چېرې یو تکبیر شوی وي نو دی به ځان سره یو ځل الله اکبر وایي او بیا به څه کوي بیا به سلام واړوي دواړو طرفونو ته. او که چېرې دوه تکبیره ترې نه شوي وي نو دی به بیا دوه ځل ځان سره تکبیر وایي الله اکبر الله اکبر او دواړو طرفونو ته به بیا سلام واړوي. او که چېرې درې تکبیره ترې نه شوي وي نو بیا به دې ځان سره درې تکبیره وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او بیا به څه وکړي سلام به واړوي. نو دا د جنازې مونځ کمپلیټ شولو. دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ. کیدای شي چې زموږ یو مسلمان نور دغه جنازې مونځ زده کړي نو الله رب العزت به موږ او تاسو ته